د کرکټ په اړه ښه خبر. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. کرکټ نړیوال جام افغانستان له پرلپسې بریاو سره د جام په جدول کې 5م مقام خپل کړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې د هالند پر وړاندې د افغانستان له بریا وروسته نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د لارموندنې هیلې ډېرې شوې دي. ملي لوبډلې په نړیوال جام کې له خپلو 7 لوبو څخه 4 لوبې چې د انګلستان، پاکستان، سریلانکا او هالند پر وړاندې وي وګټلې. له دې بریاو سره افغانستان د نړیوال جام د لوبو په جدول کې 5م ځای ونیوه. د افغانستان راتلونکې لوبې یوه د سې شنبې په ورځ د نومبر په 9 د استرالیا او بله د جمعې په ورځ د نومبر په 10 د جنوبي افریقا پر وړاندې دي. دا دوه لوبې به نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره د افغانستان برخلیک وټاکي. د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن 2 لوبې په پام کې دي. لومړۍ لوبه به د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ او دوهمه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وي. په هند کې د سږنۍ نړیوال جام فاینل لوبه به د نومبر په 19 نیټه وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.